بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د 18مې صدۍ نه والي د 20مې صدۍ ترمنځ پورې برتانیا د دنیا د ټولو نه طاقتور ملک او دغه اندازه د دین لګي د دنیا یو سرته امریکا او کینیډا چې دي نه غيوم د برتانیې نه ازادي غستې ده او د دنیا بل سرته او بل ګوټه استرالیا نیوزیلند چې دي غيوم د برتانیې نه ازادي غستې ده او د دنیا په منځ کې ډیرو عربو ملکونو او ورسره پاکستان هندستان انګريزانو نه ازادي غستې ده نو دغه برتانیا چې دغه د خپل عروج په زمانہ کې وا نو انګريزانو به ډیر په فخر باندې دا وی چې سن نیور سټي نور امپایر چې زموږ سلطنت کې ور نه ډوبېږي چې یو ځای کې رزي نه بل ځای کې شپې د دغه طاقتور ترين ملک برتانیې کیپټل سټي چې دی دارالخلافه دارالحکومت چې دی نه لندن ښار دی او دا صرف د برتانیې نه بلکې د ټولي دنیا کلچرل کیپټل ویل شي لندن ته یعنی دا د دنیا ثقافتي مرکز دی او په دې کې چې څنګه کرسمس سلیبریټ کیږي دغه سي په ګڼ شمیر کې الته دومره هندوان آباد دي چې هولي دیوالی هم هغه شان سلیبریټ کیږي او دغه حال د اختاروم دی ځکه چې ډیر زیات په ګڼ تعداد کې الته کې مسلمانانو موسیږي د دې وجې نه چې هندستان او پاکستان خو د برتانیې نه ازادي اخیستې ده نو سب کانټیننټ یعنی برصغیر هم ډیر زیات ګڼ تعداد کې الته کې خلک آباد دي په د دنیا غټې 300 وجبي چې دي نه وي په لندن کې ویل شي نو دا دومره امپورټنٹ سټي چې دی ښار چې دی نو په دې کې هغه وخت تاریخ رقم شو چې کله په 2014 کې یو سپین نه یو عیسائی نه بلکې یو ایشیایي مسلمان او پاکستاني د دغه ښار میر جوړ شو د دغه سړي نوم صادق خان او د یو پاکستانی بس ډرایور زوی و د دغه صادق خان د سټوري چې د پاکستانی د یو بس ډرایور زوی و د لندن غونډه کې ښار د میر جوړېدو پوري د پوری یو سکسس سټوري ده خو صرف په برتانیې کې د صادق خان سټوري نه بلکې داسې هندرډز اف سټوریز دي چې هغه خلک چې هغه د پاکستان او د هندستان غونډه کې د ملکونو نه برتانیې ته تللي دي او دومره کامیابی ته رسیدلي دي مخامخ باکسر عامر خان هم د یو بس ډرایور زوی و دغه شان سید وارث یو پاکستانی نجات خزه ده او هغه الته کې برتانیې کې کنزرویټیو یو ډیره غټه پارټي ده دغه چیرپرسن هم پاتې شوی ده د کشان هاوس اف لارډ چې د برتانیې د پارلیمان اپر هاوس ته هغه دغه ممبر جوړیدل ځان له یو لوی کاری یو لوی اعزازي او د پاکستان لارډ نذیر چې کوم دینه دغه ممبر جوړ شوی دی دغه سي چې اوس په 13 پیرم کې په برتانیې کې الیکشن وشو نو 200 هندستانیانو او 200 پاکستانیانو په هغه کې الیکشن ګټلو یو پردي ملک کې دومره ګڼ شمیر کې چې پاکستانیان چرته کامیاب دي نه صرف او صرف برتانیې ده ځکه ویل شي چې چریتا کې صلاحیت وي او قابلیت وي نو دا صرف د صادق خان او د عامر خان او د سید وارثي یا لارډ نذیر د بارانه بلکې دا هر پاکستانی او هر بارانی د بارا چې برتانیې کې میشته شوی دی دا هغه د بارا د میدان د کامیابی صادق خان په 1900 کې دغه پاکستانی کورنۍ کې پیدا شو په لندن کې او د پیدایش نه 2 کال مخکې د پلار د پاکستان نه لندن ته شفت شو په یو عام سرکاري سکول کې سبق ویلو او په قانون کې ډیګري ترلاسه کړه د لا سبق وي د دې نه پسې د ایز ا پروفیشنل لایر په تور باندې وکیل په تور باندې خپل کرییر شروع کړ د انساني حقوقو مقدمه به اکثر لړاولې په 2015 کې د لیبر پارټای په ټیکټ باندې په ډومبي ځل باندې ایم پی جوړ شو او نه صرف ایم پی جوړ شو بلکې قسمت ولا سات ورکو نو د کابینې ممبر یعنی وزیر هم جوړ شو نو د پارلیمان کې چې مخکنی کورسای وي باقي کې ناستو نو ویلی شي چې دا ډومبي مسلمانانو چې د برتانیې په پارلیمان کې په مخ کورسو باندې کې ناستو په 2014 کې په ډومبي ځل باندې د لندن د میر دغه انتخاب وګټو او د دې نه پسې په دویم ځل باندې او اوس په 2023 کې ډومبي سړی جوړ شو چې د لندن په دریم ځل باندې میر جوړ شو نه صرف په دریم ځل باندې بلکې مسلسل په دریم ځل باندې میر جوړ شو په ډومبي ځل باندې چې کله صادق خان د لندن د میر په کورسای باندې کې ناستو نو مخامخ چې ورته کومې دوه غټې مسلې وي ناغه په لندن کې یو د ترانسپورت مسله وا او دویمه د پالوشن تاسو به وایئ چې په لندن کې پالوشن نو په لندن کې د پنډای یا کراچۍ یا دلی په شان پالوشن خو نه خو ایز کمپیر ټو ادر یورپین سټیز الته کې پالوشن لکه سی واو نو په دې باندې یو د پالوشن مسله وا یو د ترانسپورت وا صادق خان په دغه دواړو باندې فوکس وکړو او ډېر ښه طریقې سره هغه حل کړی په دې الیکشن کې صادق خان او سیفټي فرست باندې باندې الیکشن کې حصہ غستې وا او سیفټي فرست په دې وجه باندې وایي چې په تیر یو کال کې په لندن کې د چاکو په حملو کې 0% اضافه شوې ده نو تاسو ته پته یي چې په برتانیې کې په اسلحه کې خودو باندې پابندي ده په دې وجه باندې هلته کې اکثر چې مرګ د جوړ لري واقعي جګړې کې هغه کې چاکو یوز کیږي د صادق خان کیسه د یو سیلف میډ سړي کیسه ده په دې کې د ډیرو خلکو لپاره سبق دی کوم چې په هارد ورک باندې بلیف ساتي ځکه چې تر دې ځایه پورې را رسېدل او د لندن غونډه کې ښار د میر جوړېدو پورې به ډېر هارډ ورک وي د دې شاته به ډېر لوی محنتي
د هغې مهنت باندې چې څوک بلیف ساتي د هغه هم دویم صادق خان جوړېدی شي. اخره کې په ویډیو په دې باندې ختمه کوو چې تاسو د صادق خان د پروفایل د دې نه اندازه ولګوئ چې د امریکي غونډه کې ملک چې د دنیا سوپر پاور دی او د هغې صدر ډونالډ ټرمپ هم په سوشل میډیا باندې صادق خان سره د اختلاف په وجه باندې بحث مباحثه هم کړې ده او هغه پسې بیا خبرې هم کولې. نو چې ډونالډ ټرمپ چا پسې خبرې کوي نو د هغې نه د صادق خان د پروفایل فتح لګي او هغه اختلاف چې یو کوم په هغه هم زه تاسو ته وایم هغه اصل کې دا و چې صادق خان د بریکزټ په حق کې نه و چې ګینې برطانیه دی د یورپي یونین د تنظیم نه بهر وځي. ډونالډ ټرمپ د دې په حق کې و نو په دغه باندې د دې اختلاف راغلی و. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. تر هغه وخته پورې د الله په امان.